یو اعرابي صحرایی صحابي رضی الله عنه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ترالی او دا وخت کې په مسجد کې جماعت درېدی. نو هغه اعرابي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم شاته ودرېدی او جماعت وشو. وبعد ان فرغ من الصلاه کله چې له لمانځه فارغه سوه نادا بصوت مرتفع هغه اعرابي صحرایي سړي په لوړ اواز باندې دعا وکړل. دا الفاظ وویل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احدا. الهي پر ما او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې رحمت وکړي او زموږ سره په دې رحمت کې بل څوک مه شریکوي. د صحرا اوسېدونکی و. نبي علیه الصلاة والسلام دا اراده وکړل چې دته اوس دا بیان کړي چې ان رحمت الله واسعه، د رب العالمین رحمت ډیر زیات پراخه دی، ډیر لوی رحمت دی. نو هغه ته وویله: لقد حضرت رحمة واسعه. د الله رب العالمین دا پراخه دا لوی رحمت دی سره راتنګ کوي، هغه دې پر دا نورو انسانانو بند کوي. هغه نور انسانان د الله جل جلاله په رحمت کې نه شریکوي. بیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم تشریح ورته کوي: ان الله خلق 100 رحمه. رب العالمین 100 رحمتونه پیدا کړي. فانزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها وانسها وبهائمها. که یو رحمت را نازل کی نو دا رحمت با پر تمام انسانانو، پر تمام جنیاتو، پیرانانو او ټولو حیوانانو باندې وغوړیږي، دې ټولو ته به ورسیږي. وعنده 99 د الله رب العالمین سره بلا 99 رحمتونه پاته سي. مطلب د دې دا و چې په دعا کې داسې دعا کول نه ده پکار چې یا الله مغفرت صرف ما ته وکړي یا رحم یوازې ما باندې وکړي. عامه دعا پکار ده. نبی صلی الله علیه وسلم یو بل حدیث کې دا فرمایي چې د لمانځه وروسته یا په نورو حالاتو کې داسې دعا هم کوي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. الهي تمام مؤمنانو نارینه او مؤمنانو ښځو ته مغفرت وکړي. دا شان د رحمت دعا تمام مؤمنانو ته باید وسي. او که څوک خصوص یادیږي نو مشکل نه لري. مثال په لمانځه کې څوک داسې هم دعا کوي چې الهي ما وبخښې، زما مور و پلار وبخښې، نور اقربا، خپل خپلوان وغیره انسانان یادوي. نو دغه وروسته د عام انسانان، عام مسلمانان هم په دعا کې یاد کړي. نو دا د دعا یو بهترین ادب دی. که ته د مغفرت دعا کوې د الله رب العالمین مغفرت هم ډېر لوی او پراخه دی. که ته د رحمت دعا کوې نو د الله رب العالمین رحمت هم ډېر زیات لوی دی، پراخه دی. که ته د امراضو د شفا لپاره دعا کوې نو هم د الله رب العالمین شفا ډېره زیاته غټه ده. کولی سي تمام انسانانو ته د هر قسم مرض ته شفا ورکړي. د الله په قدرت کې. نو دا دعا مره مختصره کوه تر صرف ځان پورې. دعا مو مختصره کوه تر یوه مریض پورې. صحیح ده، هغه مریض یا خپل ځان یا بل یو څوک خاص که هغه هم یاد که، خو د هغه وروسته بیا تمام مسلمه امت هم یادوه. په دې کې به ستا دپاره هم ډېر غټ خیر وي، په دې کې به ستا دپاره هم ثواب و فضیلت وي. ته نه بې برخې کېږې. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.